د پاکستان پوځي رژیم تل عام وګړي په نښه کوي چې له امله یې د ډیورنډ پر فرضي کرښه د پرتو ولسوالیو زیات شمېر وګړي بېځایه شوي دي. تازه د سرې میاشتې له لوري یادو 1100 کورنیو ته د نغدي پیسو مرسته وسوه. مسؤلین وایي دغه کورنیو ته 14.5 میلیونه افغانۍ مرسته ورکړل شوې چې مالي ملاتړ یې د سره صلیب یا ICRC کړی دی. مسؤلین دغه راز زیاتوي چې له دې مخکې هم له یو شمېر کورنیو سره ورته مرستې شوي دي. کندهار د سرې میاشتې ریاست لخوا څخه د نړیوال سور صلیب په مالي ملاتړ باندې 1100 کورنیو ته نغدي مرسته ورکول کېږي چې 14 میلیونه افغانۍ کېږي. دا هغه کورنۍ په نظر کې نیول شوي دي چې د تیرو جګړو له امله دوی بېځایه شوي دي او یا جګړو ځپلي دي. مخکې هم د دې سره مرسته شوې وه، یو ځل دوی سره د 80 کورنۍ سره مرسته شوې وه، بیا دوم ځل تقریبا د 700 کورنۍ سره مرسته شوې وه. دا درېیم ځل سرویس سرې میاشتې کړې ده او توزیع سره میاشت کې د ICRC په مالی کومک د ICRC مالی کومک دی او زه د ICRC کارکوونکی یم. د ICRC په نمایندګۍ دلته راغلی یم. غواړم چې نظارت وکړم چې څه رقم پروګرام دی، څنګه توزیع ده، څنګه کار دی. بس خبره دا شکل ده. ICRC د جنګ ځپلو سره کومکونه کوي، د سیلاب ځپلو سره کومکونه کوي، اتار شفاخانو سره د کلینیکانو سره. بلخوا مرسته ترلاسه کوونکي خوښ دي چې مرسته یې ترلاسه کړې، خو وایي د پاکستان پوځي رژیم دې له دې ډول کړنو څخه لاس واخلي. دوی زیاتوي له جګړې ستړي شوي دي او تمه لري چې نوره دغه جګړه پای ته ورسیږي. سرې میاشت والا مرسته را سره کوي او موږ دغه اړتیا لرو چې موږ سره کومک وشي. موږ بېځایه شوي یو او ودانۍ کې موږ ګولۍ مښتې دي، د پاکستان له خوا څخه ګولۍ راغلي دي چې مښتې دي. موږ بېځایه شوي یو، موږ په دې خوا باندې راغلي د لقمان د کلي څخه. مشکل مو دغه دی تواسو چې بیا د جنګ جدل جوړ نه شي، د خلک سره بېځایه نه شي. مسلمانان ډېر سره سړي دي، باید چې د امن راشي پکې. شپږ مې ابزي وروره دغه جنګونه دي، وروره په کورو کې بمان لیدلي، چکان لیدلي، ټکان دي وروره ځای پر ځای نه وي. د شپې وځو ګرده ورځ ایستو د دې جنګونه ډېر تنګ. د سرې میاشتې د خوا څخه اوس 15,000 افغانۍ مرسته کېږي، نوره خو نه ده شوې اوس. په مرسته ترلاسه کوونکو کې یو شمېر هغه کورنۍ هم شامل وې چې د جګړو له امله د کورنۍ غړي په شهادت رسېدلي او یا ټپیان شوي وه. دغه کورنۍ وایي چې اوس هم د خپلو امنیتي ځواکونو تر څنګ ولاړ دي. هدایت الله صالح، امید رادیو، کندهار.